د غونډې محترمو ګډونوالو، اوس هغه څوک دریځ ته راغلو چې د چا په ویاړ دغه ادبي ناسته جوړه شوې ده، هغه څوک چې کلونه کلونه یې د ولس او د وطن، هغه څوک چې کلونه کلونه یې د ولس او وطن مینې خوښیو او ناخوالو ته په خپلو ښکلو شعرونو کې رنګ ورکړی. د افغانستان د اوسني ملي سرود لیکونکی ستاسو په درود استقبال کې راغواړم زموږ او ستاسو د ټولو درود مهربان ښاغلی محترم عبدالباری جهانی صاحب. زر کلن تاریخ، 2000 کلن تاریخ
زه ګمان کوم موږ خپل قوم ته که دا ورته ګوتو کړو دا ورته ووایو د هغې سره خبره نه لرو چې زموږ قام د بده مرغه بې خبره قوم دي حتی جاهل قوم دي او دغه جهالت موږ ته دغه راځي په راوستولي چې سترګلویشت مو په دا کلونو په دا ډېرو بل چا په لاس کې دغه ته موږ خپل قوم متوجه کړو او دغه توجه یې هم ډېره دې څخه چې ټولې لهجې ټول صنفونه ټوله قومونه په یوه اواز راوړلو کې په بل ډول یې نشو ترسره کولی نو زه به په دې ارتباط خپلې خبرې لنډې کړم ځکه چې ما ورته وویل چې په ټولو مشاعرو کې مو دغه یوې خبرې ته زیاتره اشاره کړې وه نو زه به خپل څو شعرونه تاسو ته ولولم دا یو کې دا څو شعرونه زما سره یاست دا چې دوستانو اشاره وکړله چې تاسو اوس د شعرونه واورئ دا یو کې چې څو لهجې شعر باید تېرې شي زه به ستاسې ورته دې ته ګورم هر وخت چې مو بس یا ژوریت وکړل او یا د زړه تر کوره به یې څنګه راولمه تصویر څنګه په ماته آینه کې به ساتمه تصویر نور مې د سترګو له انګړه ځلا وتښتېده د خیال په ستونو مې له اوښکو ټولومه تصویر چې د ازل نقاش مې مات کړل هنرمند لاسونه چې د ازل نقاش مې مات کړل هنرمند لاسونه په ماتو لیچو به تر کومه جوړومه تصویر اوس به مې ستا د کوڅې کاڼي په نامه پېژني په خپلو وینو په تنګي کې رنګومه تصویر چې مې خوبونه ستا د خیال شېبې نیمګړې نه کړي چې مې خوبونه ستا د خیال شېبې نیمګړې نه کړي شپه تر سهاره په لیمو کې زنګومه تصویر زما پر مزار به شمې شپې په اوښکو ولمبوي چې مې د زړه په هدیره کې ښخومه تصویر اوس به مې ستا له نامه څنګه بېروي رقیبان چې په تندي کې دې سجده رنګه پالمه تصویر لکه صنم راته ازل په قسمت ولیکلې لکه کعبه په خپل زړګي کې دې لرمه تصویر د جهاني غزل به څنګه له نغمې پرېوځي چې په خپل هره مصرع کې دې ږدمه تصویر